او به حدیث کې راغلی دی چې ثم يؤتى بالجسر دا غي وروسته به پول راوستل شي او فيجعل بين ظهر جهنم د جهنم په دې شابه دا پول کېښودل شي. صحابه ویل چې یا رسول الله وما الجسر دا سره کوم پول دی دا پول خو موږ نه پیژنو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا ولې پول نه دی وای مدحضا یا مدحضا زید غړېدلو دی او مزل او زید خوېدلو دی. کافر انسان په دې پول باندې خوېږي د دنیا د پول په شان نه دی. او به رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې علیها خطاطیف په دې پورې صراط باندې به داسې کونډې لکه قصاب چې پکې د هغه هره ځوړنده کړي په دې پورې صراط به دا کونډې رسېدلې کېدلې. او وکالعلیب بعضې به داسې کونډې وړې وړې کونډې به یې وهڅک او بعضې به داسې کونډې لکه دا میان چې پکې دا خلک نیسي بعضې به داسې کونډې په دې پورې صراط باندې کېدلې. او رسول الله فرمایي به لها شوك عقيفه په دې پورې صراط به عقيفه ازغي عقيفه ازغي کوم دي؟ رسول الله فرمایي تكون بنجد دا په نجد کې کېږي درې څلور طرفونه لري. او يقال لها السعدانه عقيفه د سعدانه ونوم ویل کېږي. نو په دې باندې انسان ورتېرېږي. بعض انسان چې ور روان شي د اړیکې به جهنم ته وغورځولی شي او بعضې به داسې تیز به رواني د جهنم د پولیس راز دا کونډه به پې حمله وکړي جهنم ته به وارته یو بعضې به داسې چې دا به رواني یوه کونډه به پې حمله وکړي غوښه به ترې وشکوي بله به پې حمله وکړي غوښه به ترې وشکوي بله هله هله تر دې پورې چې دا سړی ایسته کمزوری شي او ایسته به دې جهنم ته ورولېږي دا. او بیا چې په دې باندې انسانان ورتېرېږي مسند احمد کې روایت راغلی دی چې اول په دې باندې تېرېږي په دې پورې صراط باندې اویا زره کسان بې حسابي کتابه په دې پورې صراط باندې به تېر شي. د هغې نه وروسته به انبیاو ته الله حکم وکړي چې تاسو ورځئ انبیا به پې تېر شي او د هغې نه وروسته ملایک به پې تېر شي او بیا شهدا شهیدان چې کوم دي د الله په لار کې چې کوم شهیدان شوي دي دا به پې تېر شي په دې پورې صراط باندې. او د هغې نه وروسته به دا ګنهګاران ورتېرېږي د جهنم دا د پورې صراط دا کونډې به پې حملې کوي د جهنم ته به یې غورځوي. او مسلم کې حدیث دی مأمورة بأخذ من أمرت به دې کونډې ته به داسې حکم شوی چې کونډې فلانی بنده چې کله درغې وینې سو